السلام علیکم دوستانو، تاسو ټول ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ ماشومانو ته مو یو داسې سنیک جوړ کړئ چې ډېر کم وخت کې جوړیږي او د ماشومان ډېر خوښیږي، نو دا مینی یا واړه پینکیکس جوړ کړئ. نو مطمئنه اوسئ چې د ماشومانو به مو ډېر خوښ شي. د دې لپاره به اول 2 دانې هګۍ، یوه نیمه پیاله شیدې په یو کاسه کې واچوئ او لږ یې سره ګډ کړئ. بیا به 2 غټې قاشوغې بوره کولی شئ تاسو خپل خوښې په اندازه لږه ډېره هم پکې واچوئ. 2 غټې قاشوغې غوړي، 2 پیالې اوړه، یوه غټه قاشوغه بیکینګ پوډر او یوه وړه قاشوغه د ونیلا اکستراکت هم واچوئ. دا ټول مواد به ښه سره ګډ کړئ چې یو نرم غوندې مخلوط آماده شي. اوس نو که غواړئ پینکیکس مو لا پړسېدلی راشي، نو 15 منټو لپاره به یو څنګ ته کېږدئ. کني کولی شئ د فتنې پخه کړئ. بیا به یو کړاهي په منقل کېږدئ او کم درجې باندې به یې چالان کړئ او لږ غوړي به پرې سپرې کړئ. د پینکیکس مواد به په یو بوتل کې واچوئ. داسې بیا کولی شئ په اسانه دا واړه پینکیکس جوړ کړئ. کړاهي چې ګرم شو، بیا به واړه پینکیکس پرې جوړ کړئ. دلته مو باید پام وي چې دا پینکیکس ډېر زر سره کېږي. تاسو کولی شئ منځ کې منقل ګل کړئ او لږ یې همداسې پرېږدئ. بیا به دوباره چالان کړئ. داسې به بیا دننه نه سوځي. دا به نو یو طرف نه 1 نه تر 2 دقیقو پورې سره کړئ چې واړه پوکڼې پرې جوړې شي. بیا به یې په بل مخ واړوئ. 30 نه تر 60 ثانیو دپاره نور هم پخه کړئ. بیا به یې کړاهي نه لرې کړئ. په همدا طریقه کولی شئ باقي ټول پینکیکس هم تیار کړئ. ورپسې نو د خپلې خوښې تازه میوه لکه توت زمیني او کیله واخلئ او لکه څنګه چې په دې ویډیو کې ګورئ دغسې ټوټه کړئ. اوس نو پینکیکس مو چې پاخه شو او تازه میوه مو هم چې ټوټه کړله، بیا به نو یو سیخ واخلئ او له پینکیک پکې واچوئ. بیا به کیله ورپسې توت زمیني وتمبئ. همداسې تر هغه وکړئ چې دا سیخ ډک شي. دا به بیا یو څنګ ته کېږدئ او په همدا طریقه ټول سیخونه ډک کړئ. ټاپینګ دپاره د هر چا خپله خوښه چې هر څه غواړي کولی شي هماغه پرې واچوي. لکه میده شوې بوره، نیوټیلا یا هم د لوټوس بسکټو کریم ولیکئ او پرې واچوئ. لږ میده شوی بسکټ به هم پرې واچوئ. بیا به نو دا خوندور مینی پینکیکس تیار شي. دوستانو هیله ده چې د خوندور او اسان ریسیپي مو خوښه شوي. که مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.